یو کهکشان چې دا زموږ راهي شیري چې ورته ویل کېږي دا کهکشان د 100 نه نیولې تر 400 میلیارده پورې تیشه لري، شمسي نظامونه لري. یعنی یو کهکشان د 2 تریلیون نه یو کهکشان زموږ کهکشان دی چې هغې ته ویل کېږي راهي شیري. دې کهکشان کې څومره شمسي نظامونه دي؟ د 100 نه نیولې تر 400 میلیارده پورې، میلیونه نه میلیارده پورې شمسي نظامونه لري. دا هر شمسي نظام بیا څومره دی؟ دا موږ چې کوم شمسي نظام کې اوسېږو، د هر شمسي نظام چې دا موږ تاسو د ځمکه او د اورانوس او مشتري او مریخ او زحل او زهره د دې اجزا دي، خو دا یو څومره دي؟ دا په میلیاردونو پارسکه خپله اندازه دونه کیلومتره اندازه یې نیولې ده یو دانه. و چې یو شمسي نظام ستا دومره وي چې هغه په میلیونونو پارسکه خپله دا شمسي نظام، بیا دا شمسي نظام په دې کهکشانونو کې، بیا کهکشانونو کې 2 تریلیونه کهکشانونه، دا ضرب دا چې دا ټول ضرب کې، نو صرف ستا د دغه کائناتو مجموع چې کوم یو ده. اوس په دې کائناتو کې بله خبره دا ده چې دغه شیان چې موږ لرو دا 2 تریلیونه کهکشانونه، دا د دې ټول د مجموعي کائناتو صرف 9% او 9% ده، بس دا نو ټوله خلا ده. دا چې دا 2 تریلیونه کهکشانونه وایو، دا خو اجسام دي، خو دا نوره چې ده دا نوره 90% خلا ده، 9% صرف دا 2 تریلیونه کهکشانونه برخه نیولې ده او دا متبقي خلا ده. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا 9 نورم ډکه شي، نو تاسو فکر وکړئ څومره وي. قرآن عظیم شان کې یو آیات راځي، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. دا کائنات دا پورته شیان چې دا ما پیدا کړي دي او زه دې ته وسعت ورکوم، دا به نورم پراخیږي. ځکه موږ تاسو اوس پته ول هبل دا کشف کړي چې موږ مخکې څه شیان کشف کړي وو، 10 چنده د هغې اضافه په دې کائناتو کې موجود دي. نو مخکې موږ 200 میلیارده کهکشانونه ویلې، اوس 2 تریلیونو ته دا کهکشانونه ورسېده، خو څو کاله بعد به خدا زده څونه ته رسېږي. اوس څه فکر وکړه، هغه ذات چې دا ټول شیان پیدا کړي دي، د ټولو شیان نظم ډیسپلین دی هغه په لاس کې دی، د ټولو کنټرول دی هغه په لاس کې دی. نو تاسو د دې عظمت ته اوس فکر وکړئ. هغه حدیث او آیات کې هم درته ولوستل چې هلته د الله په عظمت دومره دی بیان شوی. تاسو د ساینسي علومو دی دا ټول شیان چې کوم یو دي، دا د کوم اسمان لاندې دي؟ د اول اسمان. بیا د دې په اطراف کې اول اسمان دی، بیا دویم، بیا دریم، بیا څلورم، پنځم، شپږم، اووم، او د هر یو ترمنځ 500 کاله فاصله ده. خو د دې ټولو 7 اسمانونو په اطراف کې کرسي ده. دا 7 اسمانونه سره د دې ټولو کائناتو چې اوس موږ ولوستل، دا د کرسۍ په مقابل کې دومره واړه دي لکه انګشتري چې دی یو لویه دښته کې واچوي. بیا دا کرسي دومره عظمت لویه سره د عرش په مقابل کې بیا دومره وړه ده لکه یو انګشتري چې په لویه دښته کې واچوي. نو د هغه ذات چې د ټولو کائناتو خالق او پیدا کوونکی، تدبیر کوونکی دی، الحی القیوم. قیوم یو معنا دا ده، هغه کس چې تدبیر د ټولو کائناتو کوي، دې ته ویل کېږي قیوم. نو هغه ذات چې حی قیوم دی او دا تدبیر د ټول دومره کائناتو کوي چې 2 تریلیونه کهکشانونه دي، او هغه هم اندازتاً څونه ده؟ 9% ده. دا یو 9% لا نور خلا ده. خو د دې نه وروسته بیا د اسمانونه، بیا د عرش، بیا د کرسي. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې الله به څومره عظمت ولري. اوس د دې عظیم ذات په مقابل کې سړی ودرېږي، نو څه به کوي؟ بس لاسونه به داسې اچوي، پښې به داسې اچوي. ځکه خو په لمانځه کې دا وایي چې تاسو به په ټولو اجزاو د بدن باندې بالکل الله پاک ته متوجه اوسئ. لکه څنګه چې سړی الله اکبر وایي مخامخ قبلې ته ودرېږي، دغسې به د خپل ځان متوجه کوي ذات الله پاک ته. زه د داسې چا په مقابل کې ولاړ یم چې دومره علم دی او دومره عظمت دی. نو اوس حضرت علي کرم الله وجهه وایي چې کله زه په مانځه باندې ودرېږم، زما نه غشی وباسئ، نو تاسو ته ماته هېڅ پته هم نه لګېږي څه به کېږي. نو موږ تاسو ولوستل چې په ایمانیاتو کې چې کوم 6 ارکان دي، په دې ارکانو کې تر ټولو مهمترین رکن چې دی هغه ایمان بالله دی. او په دې ایمان بالله کې موږ تاسو ویل چې 5 خبرې موږ تاسو ته شریک کوو، او دا 5 خبرې داسې دي چې موږ تاسو د اعمالو سره رول لري او د موږ تاسو په عمل کې ډیر اثر لري. نو ځکه صرف دا 5 پکې وایو، او دا 5 داسې خبرې دي چې په دې کې د هیڅ علماو اختلاف نشته. زه دلته هغه خبرې نه کوم چې هغې کې د اختلاف وي. دا هر عالم که هر څوک که خدای مني کریم دا خبرې به ونی ذات دا دي. نو دې کې موږ تاسو اول خبر دی الله پاک د موجودیت وکړه، او دویمه خبر هم دا وکړه چې الله پاک اسماء الحسنا لري. الله پاک خپل ځان خپل معرفي کړی زه څوک یم.
ما وپېژنئ چې کله ما وپېژنئ بیا به خپله پته تاسو ته ولګي زه څوک یم. نو ځکه موږ اوله خبره د موجودیت وکړه چې دا موجودیت خپله په انسان باندې رول لري، اثر لري، خپل اثر لاندې راځي. نو ځکه موږ دویمه خبره دا و چې د الله پاک معرفت او شناخت ته ویل کېږي ایمان. ایمان هغه دی چې موږ تاسو خپل رب وپېژنو، خپل خالق وپېژنو، د هغه عظمت او علم موږ ته معلوم. دومره د لوی علم خاوند سره موږ مخامخ یو، هغه موږ ته وایي چې دا تا ته خیر دی، دا شر دی. او د داسې لوی عظیم ذات په مقابل کې موږ واقع یو چې دا اوس هم تشریح کړه ساینس او د دین د مراجعو په لحاظ باندې چې الله پاک د دومره عظمت او د لوی خاوند دی. نو چې موږ او تاسو د وزیر په مقابل کې داسې ودرېږو، د صدر اعظم په مقابل کې ودرېږو، د رئیس جمهور په مقابل کې داسې په احترام واسکټ به جوړ کړو، ګیره باندې مرګوتې و، لاس په هر څه په برابر کړو، بیا به چې کینو په ادب کینو، بیا چې خبرې ورسره کوو ښه سنجیده یو لفظ شمارل شوې خبرې ده چې نه حتی یاداشت لیکو چې خبره کې لاندې باندې را نشي ځکه چې رانه خفه نشي. نو د داسې لوی عظیم ذات په مقابل کې چې سړی واقعي د هغه سره هغه خبرې او هغه دا ټول شیان تا ته درکړي، نو د دې عظیم رب په مقابل کې به انسان خامخا خپل ځان کنټرولوي. ځکه چې دومره لوی هستۍ په مقابل کې سړی ولاړي او بیا دې کله ځان ګري او کله کله د بې ادبه خبر وځي، کله الفاظ خراب شي، دا بیا هلته ګنجایش نه لري. نو ځکه ما مخکې ویل چې د اسلام معنا دا ده چې بدون او چون او چرا الله پاک او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلیمېدل ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي اسلام. او د بنیادي خبره همدا ده. او دا هغه وخت حاصلېږي چې موږ او تاسو خپل الله وپېژنو، خپل رب وپېژنو، هغه ذات چې موږ یې پیدا کړي، موږ ته روزي او رزق راکوي، هغې ذات شناخت که موږ حاصل کړي بیا دا مسایل خپل حل کېږي. بیا ولا که نه څوک رشوت خوري، نه غلا وکړي، نه غدر وکړي، نه خیانت وکړي، ځکه چې هغه ذات سره واسطه ده. دی به څنګه خیانت کوي، دی به څنګه رشوت کوي، دی به څنګه غلا کوي، دی به څنګه غصب کوي، دا به څنګه د بل چا حیا او ناموس ته بې عزتي اړي، څنګه به یو داسې کار کوي چې هغه رب په هغې باندې خفه کېږي. نو الله پاک دې موږ او تاسو دا توفیق راکړي چې په دغه خبره باندې ځان پوه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.